حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا قیمتي سرمایه په دغو خرج کړو ځکه چې دنیا ګټې کور چې جوړوي او کوم بنګله او شی چې جوړوي نو په یوازې په خپل وخت ورکوي دنیا ګټلو ته نو ډېر وخت موږ ورکړو د دنیا ګټلو ته هغه د دنیا ګټلو نه بعد 2 کروړه 15 کروړه 3 کروړه په یو کور لګوو دغه 3 کروړه زندګي یا 15 کروړه یا 2 کروړه چې موږ په کور لګوو دا ډېر کافي وخت غواړي دا دومره روپۍ چې سړی پیدا کړي نو دا دومره وخت موږ د دین نه لرې پاتې یو و بیا دغه دنیا یې داسې وفادار هم نه دي د ویش په اعتماد هم نه یې کړی نو ته ځکه ویل وایي رښتیا خبره ده دا بنګله دا مخامخ مې د تره بنګله ده دا دواړه وایي د ما پلار جوړې دی زه په کراچۍ کې اوسېدم کاروبار مې هلته و ده دا بنګلې جوړې کړې نو د اخري یوه جمعه اندازه کار کې پاتې ده د کور مخته دغه بنګلې مخته یو خطر وشکه شوه ده حقیقت جوړه عمومي وتله درته موقع ووایم وایي زه چې راغلم هغه مستري راته ویلې وایي ما ورته ویلې چې حاجي صاحب ښه بنګله دې جوړه کړه اوس به مې یو څه وخت ښه د راحت ژوند کې وکړي وایي ته ویلې جوړه مې کړه خو خدای عالم دی چې زه به یوه شپه پکې وکړم که به یې نه وکړم خو زمانو ته مې یو ځای جوړ کړم وایي دې یوه شپه پکې ونه کړه د دنیا ټوله زندګي دغسې ده چې د یوې شپې اعتماد هم پرې باندې نشته بیا چې وي نو ډېره ګټه یې 10 کاله 40 کاله 50 کاله نهایت زیات تر 70 کالو پورې دغه د دنیا هغه د راحت او د منفعت زیات شي خو دا ټول پاتې کېږي او بیا د دنیا دا نقشه ده دغه خوراکونه دغه بیټر دغه سلسله دا په روپیو شوي جنت دغه ده چې جنت کې چې څومره نعمتونه څوک غواړي څومره ښې بندې غواړي څومره ښه ودونه غواړي څومره ښه میوې غواړي دومره به نیکه سرمایه لري لکه دا د دنیا په روپیو جوړېږي موږ روپۍ پیدا کوو کور موټر بنګله دوکان مارکیټ یو شان د روپۍ نه پیدا کېږي د دغې وجې نه موږ روپۍ پیدا کوو دا شیان جوړوو د آخرت بنګلې چې د سرو زرو د سپینو زرو خلکو ټول جنت داسې جوړ ده چې یوه خلک د سرو زرو د بله د سپینو زرو ده هر جنت مکمل ټول تعمیر په داسې شکل باندې ده هغه میوې چې یوه بیره چې دا په دنیا کې ډېر کمزوری شی ده تقریبا په میوو کې یوه بیره د غټې ماټې د ګړي په انداز باندې دا بعضې هندوانې دي چې دا برګ برګ تارونه لري د رنګونه برګ برګ دي دغه چې 80 رنګونه وي 80 قسمه به خوند وي د یوې بیرې د یوې دانې به 80 قسمه خوند وي او د جنت په میوو کې فالتو شی نشته چې یا پوستر لري که یا د مابین هډوکی زړی لري داخل لري که ټول خوړل کېږي لکه د کنځر په شکل باندې چې هغه یوه بیره یې په دومره انداز باندې ده سړی داسې لیدم نو وکړي دا نورو ټولې میوې په اعلی حاضر قیاس ودونه هغه ودونه دي چې یوه ښځه د جنت دنیا ته لاس کاره کړي د مځکه او اسمان مابین به دومره رڼا شي لکه لمر چې د سړي په کوټه کې دننه راحته دی یو ټیکری د ښځې چې ښکاره شي دنیا ته دا ټوله دنیا به په رڼا او په خوشبویي باندې ډکه کړي هسې ښځې دي چې په 80 جوړه کالیو کې دننه د پښې په مغزو کې په هډوکي کې دننه یې مازغه لیدی کېږي دا شربت چې چکي دا به دلته په غړۍ کې لیدی کېږي لکه دا شیشې ګیلاس چې دا سرې اوبه روانې دي یا شنې اوبه روانې دي یا زیړې اوبه چې دا کوم شی چکي دا به دلته په غړۍ کې لیدی کېږي هغه ودونه هغه بنګلې هغه میوې دا سوچ موږ نه کړو چې هغه هم داسې یو خرچه غواړي که نه غواړي او رب کریم دغه متقدم کوي بسم الله الرحمن الرحیم ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر انسان باید دې ته وګوري چې د آخرت لپاره کومه سرمایه جوړه ده د دنیا سرمایه کې په هر سړی لګیا یې جوړوي په د آخرت ته ورته ډېر فکر وکړي علاوه چې د آخرت لپاره کومه سرمایه جوړه ده دنیا ګټل ناروا نه دي خو د دنیا محبت ناروا ده دا د دنیا محبت ده چې سړی دین په پرېږدي چې اوس لمونځ په پرېښودی شي یا جمع په پرېښودی شي یا روژه پورې وخوړل شي یا یو بل د خدای حق کې ادا نه شي نو دا د دنیا سره محبت ده دا محبت سړی تباه کوي حب دنیا رأس کل خطیئة محبت دنیا دی هر خطایی ساته آب اندر زیر کشتی کشتی است آب در کشتی که لاکی کشتی است
وایي اوبه چې د کښتۍ لاندې وي نو د کښتۍ دپاره تکیهګاه د کښتۍ سفر پرې کوي مخته شاته لاندې ټولو طرفو ته اوبه وي خو که کښتۍ سروی شو دننه اوبه ورننوتې کښتۍ غرق کېږي دا دنیا هم وایي که د زړه نه د باندې او د وجود نه د باندې او لکه نبي علیه السلام ویلې قسم سره د ما د رب د کعبې باندې قسم وي هم الاخسرون ورب هذه الكعبة وهم الاخسرون درې وایي قسم ویلې حضرت ابوذر رضی الله عنه ورته ویلې څوک کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دومره سخت په تاکید وایي چې د ما د رب د کعبې قسم وي چې دا خلک تواني دي ده ورته ویلې هغه خلک چې دنیا ډېروي بېرته ویلې الا من قال هکذا وهکذا وهکذا او که دا دنیا په هره لار د دین کې ولګوي مخ ته ښي طرف ته چپ طرف ته هر طرف ته بیا هغه خلکو نه دي تباه دا لکه د کښتۍ اوبه شاوخوا دي کښتۍ سفر کېدلی شي منظر ته پکې رسېدی شي خو که داسې و چې د ننه زړه ته ننوتې بس لاړه کښتۍ غرقېږي انسان تباه کېږي حضرت ابوذر رضی الله عنه ویلي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې چې کوم انسان دنیا ډېروي او د خدای په حق نه پرې ادا کوي په ورځ د قیامت به د دنیا نه داسې ګاټې جوړېږي په اور د جهنم به ګرځېږي دومره به ګرځي چې د تیپ سره ګرځي ولې بېرته به تر وځي پورې به سپوی کوي بل طرف ته یې ګرځي چې ولې بېرته د بل تیپ سر به راوځي څومره وخت به دا عذاب وي 50,000 کاله 50,000 کاله د قیامت ورځ دا به د یو نه بعد یې بیا حال نه ده معلوم چې جنت ته به ځي که جهنم ته به ځي خو دا 50,000 کاله به د دنیا په سر داسې سزا خدای پاک ورکوي دغه ځای تواني ده کنې ما په خپله مزاج دا ده چې د خلکو ته زه ډېر دغه وایم چې کافر په تیاري کې ګرځي ولې مسلمان ونه ګرځي چې کافر په کوم موټر کې ګرځي ولې مسلمان ونه ګرځي چې کافر په کوم بلډینګ کې اوسېږي ولې مسلمان دا خو ډېر نهایت بېعقل انسان چې د مسلمان په ترقي نیت کوي د مسلمان په عزت نیت بدېږي د مسلمان بل دا څومره دیني کارونه چې دي که جوماتونه دي که مدرسې دي که جهادونه دي که خانقاوې دي خو د دغو دنیادارو د دنیا په برکت باندې چلېږي نو ولې به سړی د دغو باندې نیت بدې کوي صرف د دلجویي په لحاظ چې نبي علیه السلام پر خلکو زړه خوړمو دا حالات په سترګو وینو دا د خلکو حالات وینو چې د دنیا د وجې نه ورځ په ورځ د دین نه لرې کېږي دغه ځای تواني ده نو خو سړي هغه خبره چې وویني روح پکې خوشحاله شي او بیا چې مسلمان په کور کې چې په ناسته بیت کې نو سړی به ولې نه خوشحاله کېږي دا ځای به خوشحالي ده خو دغه عین نقشه ده د آخرت که موږ په آخرت کې داسې ښه نعمتونه غواړو نبي علیه السلام یې هر سړی وي بما دنیا بما دنیا بما دنیا دا دنیا به د ودې خوړه ختمه شوه واده به ستا ژړا شوه صدقه دې کړه ذخیره دې کړه دا د آخرت ذخیرې ته باید